دا کم خلک چې بې ګناه مسلمانان وژني او څوک یې د ځمکې دپاره یو مسلمان وژني، څوک د مال دپاره، څوک یې د جهاد په نوم وژني، څوک یې په څه څوک یې په څه وژني. دې خلکو ته موږ دا وایو څنګه چې پیغمبر اسامه بن زید ته ویلو من لک بلا اله الا الله یوم القیامه، قیامت پر ورځ به لا اله الا الله سره څه کړي چې سړی راولېږي یو مسلمان مړ کړي او هغه کلمه توحید وایي، نو د کلمې د توحید سره به د قیامت پر ورځ څه کړي. دلته اسامه بن زید رضی الله عنه ته دا خبره کړي. اسامه بن زید څوک دی؟ څومره ګډ صحابي دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم پې څومره مین دی، او هغه ته پیغمبر دا وایي قیامت پر ورځ به لا اله الا الله سره څه کړي. اوس یو کس راولګېد یو مسلمان یې مړ کړو په معمولي اختلافاتو، وایي زموږ او دوی په منځ کې مسله وه، هغه یې مړ کړو، بیا هغه راولګېد دی مړ کړو، دوی راولګېدو هغه نه هغوی پلار یې مړ کړو، هغوی له پلار دوی له تره هغوی له تره، او په دې برید هم ته وایو موږ وایو زموږ وایي د 13 کالو نه دښمني روانه ده، 13 کالو نه وایي زموږ دښمني روانه، زموږ داسې دښمنیانې نه وي. سوال دا دی چې صحیح ده ستا خو داسې دښمني نه وي، خو فکیف تصنع بلا اله الا الله اذا جاءت یوم القیامه، ته به د لا اله الا الله سره د قیامت پر ورځ څه کوې چې کله د الله مخې ته راشي. او یو حدیث کې داسې راځي وایي دا مقتول به دا قاتل به د ویښتو نه نیولی، د سر نه به یې نیولی، دا چا چې وژلی دی به یې د سر نه نیولی، او د الله خوا ته به بوځي، عرش ته به بوځي، او الله ته به وایي چې یا ربي سل هذا لما قتلني، ای الله زه نه تپوس وکړه ته زه ولې وژلی، نو چې الله تا نه تپوس وکړي ولې دې وژلی، نو څه جواب به ورکړې؟ د الله نه یېره پکار دی د مسلمانانو د وینو په باره کې. دې کې دا سړی پخوانی مسلمان خو نه دی که نه، که نه پخوانی مسلمان دی، اول پیرې کلمه ووایي، بس اول پیرې کلمه ووایي. او اسامه چې کومه خبره وکړه کیدی شي که نه شي کېدی، کیدی شي د تورې د یېرې نه ویلي. یو سړی اول پیر کلمه ووایي او د زړه پته الله ته دی چې د زړه نه یې ویلي ده که د تورې د یېرې نه یې ویلي که هر څه، او اسلام ته توی دی هم نشي وژلی، نو څنګه د هغه خلکو به څه حالي چې یو یقیني مسلمان راولېږي او دی هغه مړ کړي. دغه شان یو حدیث بل هم دی موږ ذکر کړی مو په سیرت کې، خصوصا حدیث د عبدالله بن عمر رضی الله عنه په صحیح بخاري کې شتي. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راولګېد او خالد بن الولید یې ولېږو بنو جذیمه ته، قبیلې ته یې ولېږو، نو د اسلام دعوت یې ورله ورکړو، نو هغوی داسې ونه وي چې اسلمنا، هغوی څه ووایي صبأنا، موږ صابیان شو. صابي به په هغه وخت کې هغه چاته وي چې خپل دین به یې پرېښو، و دوی داسې ونه وي چې موږ اسلام قبول کړو، دوی داسې ووایي موږ خپل دین پرېښو، نو د دې نه خو دا نه واضحه کېږي چې دوی اسلام نه دی قبول کړی. خالد رضی الله عنه راولګېدو، کسان یې ترې څه ووژل او څه یې ترې قیدیان کړو. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا خبر راورسېد، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل لاسونه اوچت کړو، وی اللهم انی ابرأ الیک مما صنع خالد، یا الله ګوره زه د دغه کار نه بیزاره یم، کوم کار چې خالد ابن الولید کړی، ما ورته دې نه ویلي، زه د دې نه بیزاره یم. اوس دې چې هسې یو سوال که تا نه څوک وکړي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اسامه بن زید باندې سختي وکړه که په خالد باندې؟ په خالد یې سختي وکړه؟ نه، دوهم دا وایي چې مونږ به دغه دین پرېښودو، بس ستاسو خبره باندې نو موږ خو هم دقه وایو چې سختي د چا سره وکړه؟ اسامه سره وشوه، ولې د هغه سره سختي ډېره وشوه؟ نه خو صحیح ده، نه
سختی د هغه سره وشو د خالد سره سختی ونه شو ځکه چې خالد رضی الله عنه په دغه ورځو کې نوی اسلام قبول کړی دا د فتح مکې د موقع خبرې ځکه موږ د سیرت یاد ساتي چې سیرت ته یې ډېرې مسلې ورته یادي نو یو سړی چې نوی اسلام یې قبول کړی دی نو د هغه سره لږه نرمي او کوم چې مشهور صحابي دی اسامه بن زید رضی الله عنه هغه سره سختي وکړه په دې کې یو حدیث کې داسې راځي ډېر ناشنا روایت دی د مقداد الکندي رضی الله عنه په صحیحینو کې شته پای کې داسې دي ویا رسول الله د مقداد وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویا د الله پیغمبره أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا یا د الله پیغمبره که اوس زه د یو کافر سره مخامخ شم او موږ یو بل سره جنګ وکړو فضرب إحدى يدي بالسيف زما یو لاس چې دی فضرب إحدى يدي بالسيف زما د یو لاس په توره باندې و فقطع هغه یې پرې کړو د کافر پرې کړو ثم لاذ مني بشجره او بیا د کافر لر د ونې نه شاته پټ شو او دی وایي چې اسلمت لله اسلام مې قبول کړو الله ته مې غاړه کېښوده أقتله يا رسول الله بعد أن قالها إذا الله پیغمبر اوس زه وجلی شم که څو کاره کړي دي سړي لاس یې د هغه نه پرې کړو بیا یې سجن کړو ورې نه شاته پټ شو سې ووی ما اسلام قبول کړی یا رسول الله دا سړی وجلی شم که نه پیغمبر صلی الله لا تقتله نه به یې وژنې وی رسول الله انه قطع احدى يدي خو زما یو لاس پرې کړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی او دا خو زما د لاس پرې کولو نه بعد دا خبره کړې ده پیغمبر ورته لا تقتله بیا به نشي وژلی ځکه که وایي تا دې مړ کړو نو ته د هغه په ځي باندې شوې لکه څنګه چې هغه د دې ستا د قتل کولو نه مخکې و او هغه عفوا که ته راولګېد او داسې دا کافر دې مړ کړو که ته راولګېد دا کافر دې مړ کړو نو دا کافر ستا په ځای شو داسې شو لکه څنګه چې ته مخکې وي د ده د قتل کولو نه او ته څنګه شوې ته د هغه په ځای شوې لکه څنګه چې هغه د کلمې نه مخکې و دې څه معنی دا ده وي کله چې ته دی اوس وجنې نو دی ستا په شانو ستا دی چې دې وجلی نه و یعنې ستا وینه محفوظه وه ستا وینه چا نشو ته ویلی ځکه ته مسلمان نو دی داسې شو دم وینه محفوظه شو او ستا وینه دا لاړه توی شو ولې ځکه چې یو سړی دې وجلی تا نو بیا بدله اخیستی کېږي قصاص دی که چې څوک راولګي څوک مړ کړي هغه باندې څه دی قصاص دی چې عمدن یې مړ کړي و دې حدیث هم دا خبره واضح شو چې اسلام قبول کو نو بیا به ورته څه نو څو حالت